په کابل کې د کانکور وروستي پړاو ازموینه واخیستل شوه. د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې به 58,000 زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي چې 25,000 یې ښځینه او پاتې نارینه زده کوونکي دي. د ازموینو ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش چې نن یې په کابل پوهنتون کې یو خبري کانفرانس ته خبرې کولې وویل چې په روان 1400 کال کې په ټول هیواد کې د کانکور د ازموینو پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. خاموش وویل چې په کابل کې نن د کانکور ازموینې وروستی پړاو دی. د هیله وښوده چې دا پړاو به هم په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. خوشبختانه که پروسه بسیار موفقانه به پایان رسید و ما تانستیم که در 25 ولایت افغانستان همزمان امتحان بگیریم. به ترتیب دور دوم ما در 8 ولایت باقی پلان شد و در 8 ولایت هم ما تانستیم که پروسه را موفقانه به پایان برسانیم که به ترتیب ما تانستیم در 2 مرحله در 33 ولایت افغانستان امتحان کانکور به پایان برسانیم. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر په کانکور ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د شمیر په زیاتوالي خوښي وښوده او دا د هیواد د ښې راتلونکي لپاره یو غوره ګام وبله. نوموړي همداراز د کانکور ازموینې ګډونوالو ته په ازموینه کې د شفافیت ډاډ ورکړ. الحمدلله سیستم امتحانات کانکور به گونه‌ای تنظیم و ترتیب شده است که امکانات مداخله انسانی را به صفر رسانده است. اینجا تصمیم گیرنده سیستم است و تکنولوژی است و نقش که خود شما در میدان بازی میکنید. د ازموینې ګډونوال د کانکور ازموینې له پروسې څخه خوښ بریښي. دوی وایي چې ازموینه په آرامه او غوره فضا کې ترې واخیستل شوه. دور اول پوهنتون کابل دور اولش امتحانات بوده و ما همچنان دور اول بودیم. امتحان که دادیم بسیار راضی بودیم. البته استادا طبق وقتی که گفته بودن آمدن و امو سر تایم شروع شدن. بسیار امسال به شاگردان یک پروسه خوب تمام شد. یعنی امتحان که استادا گرفتن بسیار روی استادا خوب بود و امتحانات به شکل بسیار درست و استاندارد پیش رفت. د ازموینو ملي اداره وایي هڅه کوي چې د کانکور ازموینې تر پای ته رسېدو وروسته 10 ورځې وروسته د کانکور ازموینې پایلې اعلان کړي.